چې دنو دا کس راغی کور ته خپل زوی واده وکړ یو ډیره عجیبه او دردناکه واقعه ورسره راغلې ده کنه. پلار او زوی مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شوي دي. سیټه به تاسو ته تصویران ښکاري دا پلار او زوی دي. پلار چې دنو 40 کاله مزدوري وکړله د خپل زوی لپاره او د خپل کور خلکو لپاره، او 40 کال پس چې دنو دا د مسافرۍ نه راغی دی ویل چې زه د خپل زوی واده وکم. په مخکینی 18 تاریخ چې دنو د دې واده شوی دی د هلکو د سړي خپل زوی واده کړی دی. په 18 تاریخ واده کړی دی او د واده یوه میاشت نه ده پوره شو. هغه نه پس چې دنو دوی له چا روټۍ کړې وه، ملګري ول روټۍ کړې وه، پلار او زوی لګېدل دي هغو که چې دنو روټۍ لتلې دي. کله چې د هغو که روټۍ لتلې دي دوی روټۍ ته ناست دي. په هغه ټیم کې چې دی نو دوی چې کوم کور کتلو د هغه ملګري چې دی د هغه دښمنانو هغه دښمنان راللو او دا دواړه کسان چې دی دا هم ویشتله. کم کس چې دی دې ملګري چې دی نو هغه چې دی نو هم ډېر زیات زخمي دی، د هغه پته نه لګي. او دا دواړه چې دی مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شوي دي. پلار چې دی 40 کاله مزدوري وکړله د خپل زوی لپاره د خپل زوی د خوشحالۍ لپاره، او هغه چې دی دواړه د دنیا نه رخصت شو. مګرو دا سوچ وکړه کنه زمونږ پښتونخوا ډېره عجیبه شوې ده. په هر ټیم کې چې دی نو ډزې ډومبکې په مخه چې دی نو دا قتلونه کېږي، په مخه چې دی نو کسان شهیدان کېږي. پته نه لګي چې موږ پښتانه چې دی نو موږ صرف په امید باندې او موږ ځان ته بهادر خلک وایو، خو چې ستا چې دی نو ستا یو دوست چې دی نو ستا په کور کې د دنیا نه یو کس رخصتوي او موږ چې حفاظت د هغه نشو کولی. یار سړی ډېر زیات خفه شي پښتنو چې دې تاسو سوچ وکړئ چې د واده یوه میاشت نه ده پوره شو او د هغه نه چې دی نو دننه په یوه میاشت کې د دنیا نه رخصت شو. یار په دې دنیا باندې مه نازېږئ یار، خو کوشش کوئ کنه دا څه روان دي یار زموږ په پښتونخوا کې. په مخه چې دی نو پښتنو کې وایي کس شهید شو د تره زوی ولګېد تره زوی ووژلو، په مخه دا قیسې روانې دي یار. تاسو سوچ هم نشئ کولی. سړی په ژړا باندې مجبور شي یا به دا ملک پرېږدي او یا به سریبو ته ځي یا به د اټک د پل نه چې دی نو هغه سایډ ته زندګي تېروي. پته نه لګي زموږ په پښتونخوا کې په مخه چې دی نو دا قتلونه کېږي، زموږ په پښتونخوا کې په مخه دا شهیدان کېږي دا کسان. یار سړی ډېر زیات په ژړا باندې مجبوره کړي چې موږ کوم قوم یو، موږ کوم سادۍ ته پاتې کېږو او کوم قسم خلک یو موږ. یار پښتانه چې دی نو یو بل بیخي نه پرېږدي یار. پته نه لګي چې دا ولې ډز او ډومبکې بل سړی ترقۍ ته نه پرېږدي او هېڅ پته نه لګي چې زموږ دا پښتانه به څه جوړېږي. یار موږ پښتانو کې دغه قیسې دي که نه، موږ چې دی نو بل سړی نشو برداشت کولی. یار د ویډیو کې تاسو باره کې تاسو وایي باندې کامنټ وکړئ. یار زه خو ډېر زیات خفه کړم چې په مخه چې دی نو دا قتلونه او په مخه دا کسان شهیدان کېږي، په مخه جنګ جګړې وي نو مانچه رااخلي او ډز او یو کس ولي. یار په دې باره کې څه وایي باندې کامنټ ضرور وکړئ. ټولو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ.